رسمیت پیژندنې پر لور اسلامي امارت یو ګام نور هم ورنږدې شو. دغه مهم اقدام ته د اسلامي امارت د ملاتړو او ولسی خلکو بیلابیل خبرګونونه درنو لیدونکو ستړي مشي. د اسلامي امارت پلویانو په ټولنیزو رسنیو او ټولیزو بحثونو کې د دې اعلان هرکلی کړی او دای د اسلامي امارت لپاره یو بل ډیپلوماټیک بری ګڼلی. هغوی د عمان له واکمنۍ څخه مننه کړې او ویلي دي چې دا ګام به د اسلامي امارت د نړیوال تعامل لپاره یو مهم پرمختګ وي. د اسلامي امارت ملاتړي هیلهمند دي چې په نورو هیوادونو کې به هم ورته تعاملات وشي او په پایله کې به د اسلامي امارت واکمني د نړیوالو لخوا په رسمیت وپیژندل شي. په ولسی کچه د دې خبر په اړه بیلابیل څرګندونې شوې دي. ځینې وګړي د دې خبر پر وړاندې بې پروا پاتې شوي او وایي چې که څه هم دا ډول تعامل روان دی خو تر هغه چې اسلامي امارت په نړیواله کچه رسمیت ونه مومي د وګړو په ورځني ژوند او اقتصادي حالت به یې اغیز محدود وي. ځینو وګړو بیا پوښتنې راپورته کړي دي چې ولې په نورو هیوادونو کې استازولۍ لا هم فعال نه دي او آیا دا ډول استازولۍ به د ټولیزو افغانانو لپاره کوم عملی خدمتونه وړاندې کړي. د اسلامي امارت د بهرنی چارو وزارت چارواکي وایي د عمان په پلازمینې مسقط کې د افغانستان استازولۍ چارې د دوی د ډیپلوماټانو له لوري مخته وړل کیږي. د یاد وزارت د ویان مرستیال ضیا احمد تکل په وینا په مسقط کې د افغانستان استازولۍ چارې او خدمتونه د تیر یونۍ یا یک شنبه پر ورځ پیل شوي دي. اسلامي امارت له عمان څخه د مننې په ترڅ کې هیله ښودلې چې د دې استازولۍ د فعالیتونو پیلېدل به د کابل او مسقط ترمنځ د سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو او دینی اړیکو په پیاوړتیا کې رغنده رول ولوبوي. د اسلامي امارت واکمني که څه هم د هیڅ هیواد له لوري په رسمیت نه ده پیژندل شوې خو په ځینو هیوادونو کې د تعامل تر نوم لاندې د استازولیو چارې د دوی ډیپلوماټانو ته سپارل شوي دي. بلخوا اسلامي امارت د هغو ټولو استازولیو فعالیتونه او اسناد به اعتبار اعلان کړي چې د دوی په وینا چې له مرکز سره په تعامل او همغږۍ کې نه دي.